د قرآن کریم پاک له هغه معلومات چې هغه د تفسیر نه مخکې پکار ده چې یو زده کوونکي ته معلوم وي کم څه ته ابتدایي معلومات ډېر زیات دي او بعض اهمې خبرې چې د قرآن کریم سره تعلق ساتي د تفسیر په اړه کې هغه ډېرې زیاتې دي خو موږ به یو څو بیانوو خو د دې نه مخکې چې موږ دغه خبره شروع کړو دغه موضوع یو دا خبره د ذکر کم اهمه کم ملګري چې دلته حاضر شوي دي او بعض د لرو لرو نه راځي بعض خپل کاروبارونه پرېږدي وخت ورکوي خپله دنیا مخکې وروستو کړي دې له وخت ورکوي او دغه شان کم ملګري چې دا بیان اوري او یایي هغه ټولو ته دا خبره کوم که تاسو یقینا فایده اخیستل غواړئ د قرآن کریم د تفسیر د درسونو نه نو د هغې لپاره یو څو خبرې یادې ساتئ اولنی سبب او اولنی خبره هغه دا چې د الله رضا لټول که چېرته ستاسو مقصد دلته د الله رضا حاصلول د الله رضا حاصلولي او د هغې لپاره راغلي یې نو بیا دا یقیني خبره ده چې د دې خبرو نه به تاسو فایده اخلئ الله په قرآن کریم کې دا خبره کړې ده زه چې د کومه خبره کوم هغې به ته دلیل وښیم یو دا چې یهدي به الله من اتبع رضوانه الله په دې قرآن کریم سره هدایت ورکوي هغه چا ته چې څوک تابعداري د الله د رضا وکړي یعنې کوشش د الله د رضا د حاصلولو وکړي که ته دا غواړې چې زه د قرآن نه فایده والم او په قرآن باندې پوه شم نو د هغې لپاره اولنۍ خبره هغه ده چې ستا نیت به دی چې زه الله راضي کوم او چې کله هم د الله راضي کول دې مقصد نو بیا به ته کامیاب یې په دې خپل مقصد کې او ته به پوه شي د الله په کتاب باندې انما الاعمال بالنیات په حدیث کې راځي مشهور حدیث د اکثر مسلمانانو ته معلوم چې د اعمالو دارومدار هغه په نیتونو باندې ده څنګه نیت چې ستا وي هغه به ته میلاوي یو سړی سوال وکړي چې زه اوس څه نیت ساتم نو نیت کې درې خبرې اهمې دي یاد یې کړه یو دا ته به دا نیت ساتي چې زه الله راضي کوم اولنۍ خبره څه ده چې زه الله راضي کوم دویمه خبره اهم هغه دا ده چې زه د ځان نه جهل ختموم دا به ستا نیت دی لکه ولې راځي درسونه چې کوم جهل په ما کې دی چې هغه ختم شي او داسې څوک دعوه نشي کولی چې ما کې نه سره جهل نشته او زه مکمل پوه یم څوک مکمل پوه دی لاس نچېږي غټ غټ علما چې هغوی د عمر په دې علم کې صرف کړی او ملی ټیټه شوي په دې علم کې د دې په زده کولو کې او په ښوو کې هم د دعوه نه کوي چې موږ پوره علم زده کړی او کله چې ابوذر غفاري رضی الله عنه بلال رضی الله عنه ته ووایي چې ای د تورې زویه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل انک امرؤ فیک جاهلیه ابوذر ته داسې سړی چې په تا کې جاهلیت دی هغه وویل یا رسول الله دا ږیره کې سپین هغې داسې وویل یا رسول الله ویښتو کې مې سپین لګېدلي دي اوس هم ویل یعنی دا خبرې چې تا کومه کړې ده ابوذر دا د جاهلیت خبره نو موږ کې ټولو کې چا کې جهل زیات دی چا کې لږ دی ټول خو په هره مسله نه دي نو نیت چې ته ساتې اول الله راضي کول دویم ځان نه جهل ختمول چې ځان پوه کړه دریم نیت به ستا دی یا دریمه خبره به په نیت کې دی چې زه دا دین دې لپاره زده کوم چې مسلمانانو ته وکړم دا درې خبرې دي نو ته به کامیاب یې که اوس تا نه څوک تپوس وکړي چې ته ولې دلته راسې زه الله راضي کوم دا خو ټول اولنۍ خبره
دویم زه ځان پوه کوم په دین باندې کوم جهل چې ما کې نه جهل ختم شي. دریم چې زه څه زده کړم چې دا بیا د نورو مسلمانانو ته ووایم. شروع د خپل کور نه وکړم، د خپلې قبیلې نه، د خپل کلي نه، د خپلې علاقې نه، او بیا به څه زده کړم. نو دا یوه لاره شوه. د قرآن نه د فایدې د اخیستو یو سبب لوی هغه څه دی؟ د الله رضا لټول. دویم په ځان کې تقوا راوستل، او څومره چې سړی تقوادار وي دومره ورته الله علم ډېر نصیب کوي. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله وایي په ځان کې تقوا راولئ، الله به تاسو ته وښایي. قرآن کې الله وایي هدى للمتقین. دا قرآن هدایت دی د تقوادارو لپاره. که په تا کې تقوا وي د دې درسونه او فایده وایي. تقوا دې ته وایي چې لږ تعریف یې دا دی چې الله ته تصویر د هغه کوي چې سره منع کړی دی دې ته تقوا وایي. او که تاسو خیال کړئ د یوې مدرسې نه، د یوې جامعې نه، د یو ځای نه ډېر شاګردان په یو ځای فارغه کېږي. نه د دې ټولو سره علم یو شی، نه د دې ټولو خبرو یو شان اصل، نه دا ټول د دین خدمت یو شان کوي. هغه بیا خبره د تقوا وي. په کوم عالم کې چې تقوا ډېره وي، ډېر پوه الله پوهه کړی، خبرو ورته یادېږي، ذهن یې تیز. کوم عالم چې تقوادار وي د هغه په خبرو کې اصل. دوه کسان به راشي، دواړه به موليان وي، دواړه به علما وي، او دواړه به یو شان نصیحت وکړي. د یو د زړه ته کوزېږي، د بل نه کوزېږي. وجه دا یي چې د چا خبرې چې زړه ته کوزېږي د الله نه یېرېږي، او دې کې تقوا وي. نو دویمه خبره او دویم سبب په ځان کې تقوا راولي. چې کله تاسو تقوادار وئ په قرآن باندې به پوهېږئ. اکثر ملګري زما نه راته پوښت کوي، وایي دا مسلې مونږ ته نه یادېږي او دا خبرې مونږ ته نه یادېږي. دې به څه وجه؟ یو خو دغه معروف وجه ده چې هر سړی بل ته کوي چې ذهن مې کمزوری دی او اوس دې لپاره څه وکړم او څه ونه کړم. دغه یو معروفه خبره. دویمه وجه او غټه وجه چې دې ته ډېرو خلکو پام نشي، هغه دا چې کوم سړي کې تقوا وي په دغه ذهن کې، په دغه زړه کې علم د ډېر وخته پورې ایستلی. د علم الله د هغه خلکو په سینو کې ساتي چې د هغوی سینې پاکې، دننه به تقوا وي. نو تقوادار سړي ته خبره یادېږي او خبره کې اثر وي. لکه اوس د امت ته څومره مشران علما چې تېر شوي دي، د کوم چې مشهور دي، د دومره ناشنا علم د دوی د قرآن په باره کې، د حدیثونو په باره کې، یا نور چې کوم علوم دي د هغې په باره کې، دا هسې دې نه نصیب شي. د الله د یېرېدونکي خلک دي، دا تقوادار وي. نو الله د دوی په ذهن کې د ناشنا حکمتونه د دین ده دا یې پکې ورچوي دي. درېیمه خبره چې ته د الله نه او د قیامت نه یېرېږي. درېیمه خبره د الله نه یېره او د قیامت نه یېره. او دا خبره په قرآن کې شته. الله په قرآن کې دا خبره کوي، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الله وایي ما موسی او هارون علیهم السلام ته هغه کتاب ورکړی چې هغې به فرق راوستو د حق او د باطل په منځ کې. دغه کتاب نصیحت و د تقوادارو خلکو لپاره، او نصیحت و د چا لپاره؟ تقوادارو لپاره. دا تقوا چې پکې وي به د نصیحت اثر نه کوي. او که درس کې او بیان کې ناست وي چې سبحان الله والله اکبر، او کېدای شي څه وخته پورې د سترګو نه اوښکې ولاړې شي، خو دا څه وخت دا خبرې په ده باندې داسې اثر نه کوي چې د جرم ورسره بدل شي. ځکه الله وایي وذکرا للمتقین. دا آسماني وحي دا نصیحت د تقوادارو خلکو لپاره دی. تقوادار سړی چې قرآن واوري که نه بس خبره ختمه شو. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک کې راځي چې کله چې د هغه سره کس ملاقات وکړو او وراره راوستو د خپل تره، د تره ورته وویل ته د امیر المؤمنین سره ډېر کښېنې پاسې مو سم چې ته بوځم. هغه وایي صحیح ده، بوی چې په هغه ټیم کې هغه امیر المؤمنین و چې څنګه راننوتو وایي ابن الخطاب، ای د خطاب زویه، هغه ترې
هغه ته شي چل دی وي نه عدل او انصاف کې او نه جهادونه کې او کمې کې زموږ په حق ادا کولو کې دا ټولې خبرې ورته وکړې وي امیر المؤمنین دومره غوسه شو نږدې و چې دا سړی وراره نو هغه وراره یې ورته ووایي ډېر پوه سړی هغه ته امیر المؤمنین الله قرآن کې دا خبره کړې واعرض عن الجاهلین جاهلان نه مه غواړه جاهل سره جاهل کېږي نو مخکې ولاړ او امیر المؤمنین زما دا ترم په جاهلانو کې دی کله د خبرې چل ورځي نه د مجلس آداب پېژني جاهل و دا خبره دې څه ده دا خو لا پرېږده چې ګیزي ته وګوره دا ته وایې څه کومې ګډې ولګوي عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې نه بعد معمولي نه دی خوځېدلی ځکه چې هغه ډېر ودرېدونکی و د الله د کتاب سره دا د مؤمن حال دی چې څنګه دې ته قرآن بیان شي نو په دې باندې اثر کوي خو شرط پکې دی چې په دې کې تقوا ما دې دپاره د آیت وایي الله مخکې څه وایي د تقوادار څوک دي الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون تقوادار خلک هغه دي چې هغوی یېرېږي د الله نه په غیبو سره یعنې په غیبو په حالاتو کې الله یې لیدلی نه ویرېږي دي وهم من الساعة مشفقون او دوی د آخرت نه یېرېږي نو درېیم سبب د قرآن نه د فایدې دغه څو هغه دا دی چې ته به یېرېږي د الله نه او د قیامت څلورم قرآن ته غوږ یېښودو په توجه سره او درس ته هله به ته د دې درس نه فایده اخلې اوس لکه زه لګیمه خبره کوم چې الله دا وایي او د دې آیت ترجمه دا ده او دې آیت تفسیر دا ده او څوک اګرمې کوي او څوک جیب کې ګوتې وایي او څوک یو ته ګوري او څوک بل ته ګوري او څوک چې دی دیوال ته ګوري او څوک دروازې ته ګوري او چا ډډه لګولې ده او څوک سړی کېږي او څوک څه کېږي او څوک څه کېږي دا قسمه خلک فایده نشي اخیستلی دې طرف ته توجه وساتئ دا قسمه خلک فایده نشي اخیستلی ځکه چې دوی غوږ نه دی ایښودی قرآن ته او درس او په دې دلیل دی په قرآن کې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن ویلی کېږي نو قرآن ته به غوږ ږدي او دې ته به غلی کښېني الله ورته باندې رحم کوي که تاسو فایده اخیسته غواړئ د دې درسونو نه نو دې ته به په توجه سره کښېنئ دا خبره به اورئ په غور سره په ویښ زړه سره هله به دا په تاسو باندې اثر کوي قرآن کې یو آیت ته ډېر عجیبه ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب الله وایي په دې قرآن کې نصیحت دی د هغه چا دپاره چې د هغه زړه یې زړه خو د هر چا شته دې څوک شته چې د هغه زړه یې نشته زړه د هر چا دی څه معنا شو دې چا ژوندی زړه زړونه خو ټولو ژوندي دي که نه مړه دي چې دنیا کې ژوندی وي زړه یې څه دی ژوندی دی بیا څه مطلب شي ژوندی په معنی د دې چې دې په دې مجلس کې په دې خبره کې سوچ او فکر کوي الله وایي د قرآن کې نصیحت د دې خلکو لپاره دی لمن كان له قلب او القى السمع وغوږ یې ورته ایښودی یوه خبر او هو شهید او دی په دې مجلس کې ناست نو مجلس کې به ټول ناست دي معنی دا چې دی د زړه سره درته ذهني طور حاضري بارک الله فیک دا یې معنی ده ځکه چې یو سړی موږ سره ناست او سوچي د سبا د کار په معنی کې سبا به څه کوو څنګه به ځو دی نشي اخیستی دا د زوی ته فایده دې درسونه نشي اخیستی ته چې څو پورې ما سره په دې درسونو کې د ژوند نیک تېر کړی دی د هغه وخته پورې ته درس ته فایده نشي اخیستی نو یو دا خبره یاد وساتئ دغه شان یو خبره به دا ذکر او دا روانه به اخرنۍ کړو یا دوه نورې دا اهمه خبره چې څومره په دنیا کې ننوځي که نه دومره د الله په کتاب باندې خلک پوهېږي دا خو یقیني خبره ده ځکه چې په دې باندې دلیل په قرآن کې هم شته په حدیث کې هم شته او دا د تجربې خبره ده موږ په خپلو سترګو باندې داسې مولیان لیدلي دي چې هغه په دې دنیا باندې بې انتها مین دي او د دې دنیا لپاره هغوی یعنې څه منډې او څه چلونه نه کوي هغه دنیا چې هغه د ضرورت نه زیات دی
هغه خلکو که څه یې زده کړي دي یا کوم څه یې نه دي زده کړي، که یې زده کړي دي الله ته یې وروسته رسوي. که تاسو دا غواړئ چې د الله په کتاب باندې صحیح پوه شئ که نه، نو دې دنیا ته به ډېره توجه نه ورکوئ. دومره دنیا کوو څومره چې د ضرورت ته بس خبره ختمه شوه. نو له منډه په دنیا پورې نښته سهار او ماښام دا د سړي په علم باندې حساب کوي او ځینې تجربو کې ویې ګورئ او نظر وچوکوئ. خواوشا کې کوم علما چې ډېر مشهور دي او د هغوی په خبره کې اثر وي، ویې ګورئ دا علم به د دنیا سره ډېر تعلق نه ساتي. د نظر وچوکوئ او که تعلق څومره ساتي د دنیا نه تعلق نشي پرېښودی. دا خو د صوفیانو مذهب دی. تعلق دومره ساتي څومره چې ضرورت دی او نور د دنیا زړه ته نه پوځوي. او په دې باندې دلیل قرآن کې څه دی؟ الله سبحانه وتعالی د یو مولا واقعې ته اشاره کړې ده. بني اسرائیلو کې یو مولا و، چا ته نوم معلوم دی؟ بلعام. دی ډېر ښه پوهېدو په دین باندې. الله وی ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مرس په دې کې دا ولګېدو چې د ځمکې طرف ته ورغی. ځمکې مراد د دنیا ده. جن ده چې په خواهشاتو پسې روان شو، الله د ده مثال د سپي په شان دی. قرآن کې د مثال د سپي په شان ذکر شوی. نو ګوره دا اوله کې مولا مرض پکې دا ولګېدو چې دنیا پورې وکړو. دنیا پورې وکړو دا هر څه د هغه ختم شو. که تاسو دا غواړئ چې قرآن باندې پوه شئ نو څه به کوئ؟ دنیا ته به توجه ډېره نه ورکوئ. دومره یې کوم څومره چې ضرورت دی بس. او غمونه به دین کوي، ذهن به دین صفایي او په قرآن او حدیث باندې پوهېږي. اخرنۍ خبره به چې دا ذکر کوم اگر که اسباب ډېر دي د یو څوک تعلیق دي. صبر، دا علم کول به صبر غواړي. بعضو کسانو دا مطلب وي چې د علم محدود یو کال دوی او بس د هغې نه بعد به دی څه شي، بس دی غټ امام به ترې جوړ شي. دا تاسو چیني ده چې د مدرسو او جامعو نه فارغ شي راپورټ کېږي او ته په سړی دا به هم داسې نه چې دا پوره عالم شوی دی یو مرحله ختمه کړه بس. لکه دی یو ځای ته ورسېد هغې ختمه کړه. نور خو دی دا څوک نشي ویلی چې دا اوس عالم شوی دی دی فارغ او ختم، نور د څه ضرورت نشته. قرآن زده کول، حدیث زده کول دا صبر او ډېر صبر غواړي، لږ نه ډېر. الله وایي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله وایي په بني اسرائیلو کې ما امامان جوړ کړي د دین مشران. الله ته ولې دین مشران جوړ کړي؟ لما صبروا، کله چې هغوی صبر وکړي. په صبر سره انسان ته اوچت مقام ملاوي. کله چې ته په دین کې یو مشر نه یې که نه، په دین کې مشر الله وله مشرتیا ورکړې، پوه شه چې د دې علم د زده کولو لپاره لوی صبر کوي. نو د امامانو دا تاریخ روان دی، د دین د امامانو او د مشرانو څومره سختې هغوی تېرې کړي. د یو روایت لپاره، د یو ایت لپاره هغوی سفرونه کړي دي. او یو سړی موږ سره دلته څه وخت پورې ناست او هغه صبر نشي کولی او هغه دغه وخت الله نه نشي ورکولی، دی نشي زده کولی. د مجلس په دې برکت کې به شریک شي. نو که څوک برکتونه راغلي نو هغوی ته هم درته وایم چې دلته د مجلس په برکت کې راسي نو پوهېدی پرې نشي او که اراده دې یقیني چې او زه د قرآن زده کول غواړم، د الله په توفیق سره به زده کړي. خدای لپاره به څه کوي؟ صبر وکړي. ځکه دا ګران کار دی، اسان نه دی. اوس ګوره یو سړی په ځوانۍ کې علم کوي، عمر د سړي 15 کاله، 14، 16، 17، 19 مرحلې دې سره تېرې شي په سړي باندې. دا د هغې ځوانۍ وخت دی چې د سړي زړه په کې څه سره غواړي او دی دا هر څه قرباني کړي او د الله سبحانه وتعالی دین یې زده کوي. دا لوی صبر دی.
یو هلک لګیا دی د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند تېروي چې زړه کې څه راشي هغه کوي یو هلک لګیا دی خپل خواهشات د الله د دین تابع کړي دي دواړه یو شان نه دي ډېر ګران کار دی دلته اوس دا ناسته ده دا اسان کار نه دی مګر رزق الله یې چاته رسوي ځکه چې ته به مجلس پرېږدي ملګري بچي که درسره وي د هغوی د خوا نه به لږ ساعت لږې دنیا به د دروازې نه بهر پرېږدي د جومات د دروازې نه کېدای شي بیمار وي کېدای شي تا ته تکلیف یو وخت کې موږ دوره تفسیر دی که بعضو ملګرو ته به معلوم وي هغه ملګری مستلی دی مرګ ته هغه به درسونه راته او ماته ښکاري چندري راته راوړي هغه به درسونه راته نو هغه د ملا تکلیف وته تکلیف ډېر زیات نو هغه دا دویم ځای چې ډېرې لګوله د دې سره فشار ته راځي دا پروت و بالغ به یې ښودی دا د هغې ته پروت و قرآن به ورسره لاس کړي ما ورته بیا یې ورځ وویل ما یې څنګه وي تکلیف ډېر وایي دلته دا وخت روان دی او دا دوره رانه به داسې ځي نو بس زه ورته دلته پروت یم او زه کور دی اوس تاسو څه وایي ته به څه ولې کړې ځوان سړی راپاسېد وکړه هغه درس یې کله خپل یو طرف ته اړی او کله بل طرف ته اړی او کله ګرمي کې کله یو ځای ته کله بل ځای ته اوله کې یو هفته ګرمي او بیا یې پته نه لګي دا ټول هغه دي چې دوی صبر نشي کولی علم صبر غواړي یا بعض کسان سیچل کوي چې کله یو عالم ویلي د هغه درس ورې بیان کوي چې ده په شان سره چې ده په شان علم ما سره دی د دې دا مطلب چې یعنی جبریل علیه السلام ما پسې راشي او دا ټول هر څه به زما دې سینې ته راواچوي زه به د ده په شان عالم شي نه د ته چې مخامخ وایي کوم سړی ویني یا ته چې د چا کتاب وایي او یا ته چې د چا د علم ارمان کوې چې داسې علم ما سره دی دې سړي به سختې تېرې کړي دې سړي به صبر کړی ده به مال لګولی ده به وخت ورکړی د هغې نه بعد بیا د عمر لوی سړی جوړ شوی او ځکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې هغه په خپله وایي د هغه پلار وړوکوالي کې مړ یو دی وړوکی ومړو یتیم و امام احمد بن حنبل نو هغه وایي چې زما مور ګوره سړی نه څومره غټ سړی جوړ شوی دی خو څنګه چې جوړ شوی هغه وایي چې زما مور به زه وړوکی وم ډېر سهار وختي راپاڅوله به وایي د بغداد او د عراق د یخې شپې به هلته جبه ډېر سخت او زه به یې وختي راپاڅولم د لمانځه نه ډېر مخکې او اوبه به ما ته ګرمې کړې چې ژر که اوبه دې باندې اودس کوه د هغې نه بعد به ما یو څو رکاته لمونځ د شپې به راباندې وکړم بیا به یې په خپله په ځان باندې پړونه راواچو څادر به یې راواچو او جومات څه فاصله کې او تیاره به وه او جمع وه نو زه به په خپله جومات ته تلم او بیا بیا راته بهر انتظار کوم چې کله زه د جومات نه به راووتم لمونځ لمونځ به یې کور ته راوستم بیا به یې د هغې نه بعد علماو پسې لېږلم سهار لمانځه نه بعد چې نور راوخېږي پلاني عالم درس ته ځي هغه سره به یې کېنولم چې د هغې نه به فارغه شوم بیا به بل علم پسې بوتلم چې د هغې نه به فارغه شوم بیا به بل علم پسې بوتلم نو ځله به الله نبي سلام جوړ چې د یو سړي وړوکوالی په دې ترتیب تېر شي او زموږ هغه ځوان لس میل د جومات کې کېناستلی شي او ارمان یې دا دی چې د امام احمد بن حنبل په شان شي دی ارمان دی ارمانونه زموږ ځکه چې په ارمانونو پسې پابندي نشته که نشته دي ارمانونه به زموږ داسې دي چې ته پوه به ها زه دا نه چې په ارمانونو پابندي نه کوم زه ارمان غټ ساتم خو کارونه قشر نه وکړه اوس ارمان زما دا دی چې زما نه داسې سړی جوړ شي لکه څنګه چې امام احمد بن حنبل و او کار مې دا دی چې د الله دین نه په ورځ کې یو څو منټه نشي اوس د نه منلو خبره ده که نه کېدی شي اوس داسې کېدی شي دا زه د الله د قدرت نه خو څوک منکر نه دی
دا خو کېدای شي چې الله دا ټول علم راوالی وي ده به دې سینې کې په یو ګنټه کې په یو منټ کې ور واچوي په یو سکند کې ور واچوي الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده طریقه دا ده چې ته به لږ ډېر محنت وکړې دا محنت چې موږ څومره هم کوو دین دپاره دا ګورې لږ ډېر دی چې کوم یې ته لږ ډېر وي معنی دا نه چې لږ ډېر ته ډډه ولګې او لږ ډېر شروع وکړي موږ که د سحر نه د ماښامه پورې د ټول ژوند د الله د دین خدمت وکړو دا ټول څه دی دا ټول لږ ډېر دی ځکه ویله کېږي لږ نو صبر به کوئ ګورې صبر نه بغیر کار نه کېږي که تاسو داسې وایي دا خو اوس ابتدا ده دا پته به ستاسو بیا پروژه کې لګي او زه یعنې خپل صفت نه نه کوم زه به څه ووایم برداشت سم زه روجي کې ماسپښین د ماښامه پورې کښېنم د الله په توفیق سره او بیانونه ویم او لازم پرې کې زه تلی کېږم ستړی کېږم کله زما په دې ګردو درد راشي او یو سړی په پوست قالین ناستي او صرف د اورېدو کاري او دې ستړی کېږي زه حیران نو ځکه زه چې دې بعضو خلکو ته وګورم نو د الله شکر ادا کوم یا الله ستا شکر دی چې دا دومره طاقت او توفیق دې ما ادا کړی دی چې اورېده سړي ته دومره ګران شي دی به دین څه یې زده کړي دا دین بیانول غواړي نو چې اورېدو کې دی نو ته به یې زده کولی نه شي چې ته له هغې مرحلې ته ورسې چې نورو ته یې بیان کړي پوه شو دی اسباب نور هم ډېر دي او دا څو شو اته لا شپږ شو شپږ شو کم کم دي الله رضا لټوه تقوا د الله نه یره او د آخرت نه یره ځان د جهل ختمول نه قرآن ته خوږ ایښودل نه قرآن ته خوږ ایښودل دنیا ته ډېره توجه نه ورکول او صبر او الله یې ټول موقع پیدا کړي اوس راځو بعضو معلوماتونه او دا ډېر اهم معلومات درکوو ډېر اهم معلومات د قرآن په باره کې زموږ د ټولو دا ایمان دی چې قرآن نازل شوی دی د الله رب العزت طرف نه خو دا قرآن څنګه نازل شوی دی باره کې خبره کوي یاده کړئ دا خبره چې قرآن په دوو مرحلو کې نازل شوی دی دو مرحلې د قرآن په نزول تېرې شوي یو مرحله الله دا ټول قرآن په یو ځای نازل کړی دویمه مرحله الله وخت په وخت لږ لږ نازل کړی څنګه جواب یې دا دی دا قرآن الله ټول په یو ځای د دنیا دا کوم اسمان چې دنیا اسمان یې موږ ته چې کوم نږدې په دې کې یو ځای دی چې هغې ته ویل کېږي بیت العزه د عزت کور الله په یو ځای دا ټول قرآن دغه ځای ته نازل کړی نو دا اولنۍ مرحله شو قرآن ټول په یو ځای او ټول الله راکوز کړی د کوم ځای ته د دنیا اسمان ته او په دې دلیل دی قرآن کې الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر ما دا قرآن نازل کړی دی د قدر په شپه کې لیلة القدر آیا دا قرآن الله ټول نازل کړی دنیا ته نو بیا سوال دته پیدا کېږي چې څنګه الله وایي چې ما روژه کې نازل کړی دی لیلة القدر په شپه باندې نو جواب یې دا دی چې معنی دا دی چې الله وایي ما ټول نازل کړی دی هم په دغه شپه کې د دنیا اسمان ته لکه بل ځای کې الله وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه ما دا قرآن نازل کړی په مبارکه شپه کې برکتونه والا شپه والله خو ټول نه یې نازل کړی بیا دغه سوال راځي چې الله چې وایي چې ما دا قرآن په برکتي شپه کې نازل کړی دی نو قرآن خو لږ لږ راغلی دی دنیا ته څنګه الله وایي چې ما قرآن نازل کړی برکتي شپه کې نازل کړی معنی دی چې ټول مې نازل کړی نو جواب دا دی چې او الله په دې برکتي شپه کې ټول قرآن را نازل کړی خو د دنیا اسمان ته دنیا ته نه او په روایت کې راځي صحیح روایت دی امام نسائی راوړی هغه روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عبدالله بن عباس وی قرآن پوره نازل شوی دی الى السماء الدنیا دی نږدې اسمان ته فی لیلة القدر د
د ليلة القدر په شپه کې بیا د هغې نه بعد یو قرآن لږ لږ نازل شوی دی پوه شوې دا اولنۍ مرحلې څه ده ټول نازل شوي کوم ځای ته په دنیا سره دویمه مرحله دا ده چې قرآن بیا وخت په وخت لږ لږ نازل شوی دی نو دا بیا د کوم ځای نازل شوی دی وخت په وخت دغه بیت العزه کوم چې دنیا په اسمان کې ځای دی د دغې نه بیا لږ لږ نازل شوی دی په دېرش کاله کې په دېرش کاله کې نازل شوی دی دیارلس کاله په کوم ځای مکه کې لس کاله لکه تا نه څوک درته پوښتنه کوي چې قرآن څنګه نازل شوی دی په دوو مرحلو کې یوه مرحله دا ده چې قرآن پوره نازل شوی دی د دنیا اسمان بیا په دېرش کاله کې د دغه ځای نه بیا قرآن لږ لږ نازل شوی دی د وخت مطابق یا که چېرته سوال شوی دی یا که چېرته حدیث راغلی دی سوال دا دی او دا اعتراض بعضو کافرانو اهل کتابو کړی دی چې د آسماني کتابونه چې دي څومره پخواني دا ټول الله جملتاً نازل کړي دي جملتاً معنی سره ټول په یو ځای لکه موسی علیه السلام له الله سره ملاقات وکړو الله ورله پوره تورات ورکړو او دغه شان نور پیغمبران نو زمونږ د قرآن ولې ټول په یو ځای نه نازلېږي په دنیا کې دا اعتراض هغوی کړی او الله چې څه کار کوي په یې کې حکمت وي الله د حکمت مطابق کار نه کوي نو دا اعتراض الله په قرآن کې ذکر کړی دی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وی کافران وی چې دا قرآن په دې پیغمبر باندې جملة ولې نه نازلېدو پوره ولې نه نازلېدو چې دا لږ لږ راځي الله حکمت ذکر کړی دی كذلك لنثبت به فؤادك ای پیغمبر دا کار ما دې لپاره کړی دی چې ستا د زړه کې مضبوط کړم نو اوس یاده کړه دا خبره دا قرآن چې الله لږ لږ را نازل کړی دی په دېرش کالو کې د دې یو څو فایدې او حکمتونه اولنی فایده په دې کې دا د حکمت دې سره د پیغمبر زړه مضبوط شوی دی زړه اوس څنګه مضبوطېږي په دې باندې پوه ټیم په ټیم هغې ته عبرت کوم واقعه چې دی ورته وخت په وخت به ورته څه مطلب موږ هم ته کوو چې وخت په وخت ولې نازل شوی تربیت لپاره کېدای شي د دې جواب نبی علیه السلام نه به تپوسونه کېده نو مطلب هغه جدا مسله شي زړه سره دې مضبوطېږي ګوره یو خو دا وخت چې وحي راځي پیغمبر په دې خبر باندې اطمینان او ایمان او یقین ښه ډېرېږي چې الله زما ملګری دی ځکه چې رایتونه وخت په وخت راځي بندېږي دی دغه زړه سره په دې مضبوطېږي لکه اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د بدر سخت راغی یا د احد سخت راغی یا نورې سختې پرې راغلي دي او الله ایتونه نازل کړي دي هغه نه پکې تسلي ورکړې داسې زړه مضبوطېږي کافرانو پورې خندلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمجنه شوی دی الله ایتونه نازل کړي دي پیغمبر مه غمجنه کېږي دې سره زړه څه شي زړه مضبوطېږي نو اولنۍ فایده قرآن لږ لږ نازل شوی دی فایده او حکمت اولنۍ چې د پیغمبر زړه مضبوط شي دویم دا امت هغه امت و چې دا انپړ امت و امي یعنې نه دوی له لیکل ورتلو نه دوی له لوستل ورتلو نو د داسې امت سره مناسب دا دی چې دا قرآن لږ لږ راشي چې دوی پرې پوه شي یاد کړي نو که एकदम دا ټول قرآن په یو ځای راغلی دی نو بیا په یادولو کې څه یادولو کې ګران نو ځکه الله لږ لږ رالیږلی دی او دې کې اشاره ګوره دې ته هم ده زموږ دپاره پکې فایده ده چې اوس هم که څوک کوشش وکړي او دا قرآن لږ لږ یادوي او په لږ لږ څه باندې ځان پوه کړي یو ورځ به داسې راشي چې ټول قرآن به یاد کړي درېیمه فایده په دې کې دا ده چې د دې امت تربیت وشي
د امت تربیت داسې کېږي لکه وخت په وخت د حادثو مطابق به قرآن نازلېږي نو د امت په تربیت کې لکه هسې مثال مې درته درکړم او دا انشاءالله چې کله موږ تفسیر کوو بیا به دا مثالونه منځ کې ډېر راځي د بدر په غزا کې چې کله قیدیان ونیول شو او راوستل شو نو اختلاف شو چې آیا دوی له فدیه اخیستل غواړي او پرېږدو که نه دوی وجل غواړي نو الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو چې د دوی نه فدیه اخیستل مناسب نه و دا اوس د امت څه وشو اصلاح او تربیت وشو هیڅ د موقع مناسب آیتونه دا شا په نورو ځایونو کې د امت ته تربیت لپاره بل مثال کې ووایم شراب الله عید نه دی حرام کړی په اوله کې الله دا وایي چې شرابو کې فایده نشته نقصان پکې نشته خو نقصان یې د فایدې نه ډېر دی بیا په بله موقع باندې آیتونه راغلي چې چا شراب څښلي هغه د منځه نه ځي په اخره کې الله سبحانه وتعالی شراب حرام نو د امت تربیت وشو ځکه که چېرته एकदम الله دا شراب بند کړی په د خلکو باندې نو دا به ډېره ګرانه وي دوی ته نو ورو ورو بیا الله هغه ګناه او د ګناه نه کار پرېښود ها دغه شان په دې کې بله فایده دا ده چې د دې نه دا واضح کېږي چې یقینا دا قرآن د الله کلام دی او هغه داسې لکه وخت په وخت وحي را روانه ده وخت په وخت وحي را روانه ده دې واقعه کې راغله هلته سوال وشي وحي راغله بغیر د واقعې بغیر د سوال نه وحي راغله دلیل دی چې دا قرآن کلام د چا دی د الله دی ذکر را روان دی بندېږي نه او که چېرته دا د یو بشر او د انسان خبرې وي نو دا به بندي شوی دا به حکم شوی نو دا یو څو حکمتونه دي په دې کې که څوک تپوس وکړي چې دا قرآن ولې الله لږ لږ را نازل کړی دی نو به یې کې دا فایدې دي ها بله مسله قرآن الله را لېږلی دی د جبریل علیه السلام په واسطه سره قرآن کې الله وایي نزل به الروح الامین دا قرآن الله را لېږلی دی نازل کړی دی د روح الامین په واسطه سره والروح الامین څوک دی هغه جبریل علیه السلام قل نزله روح القدس من ربک ووایه پیغمبره چې دا قرآن نازل کړی د الله له طرف نه روح القدس او روح القدس جبریل علیه السلام او جبریل علیه السلام دا قرآن ټول اورېدلی د الله نه د الله نه اورېدلی دی دا زموږ ایمان دی په دې باندې د الله نه اورېدلی دی اواز یې اورېدلی دی د حروف یې اورېدلی دي او بیا یې راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په دې یو دلیل د امام طبراني یو روایت راوړی دی لکه بعض مولیان دا وایي چې نه دا داسې کار شوی چې الله د جبریل علیه السلام د بدن ته یو نور ور واچو یو رڼا یې ورته ور واچوله بس هغه ته د قرآن او د وحي یاده شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یې راوړی نه راجح قول دا دی چې الله دا قرآن په خپله ویلی دی جبریل علیه السلام ته اورېدلی دی او بیا پیغمبر ته راوړی دی او په هغې یو دلیل دی امام طبراني د روایت راوړی دی حدیث دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې الله وغواړي چې وحي په وحي کې یو امر وکړي کله چې الله وغواړي چې د یو خبرې امر وکړي تکلم بالوحي نو الله خبرې وکړي کله چې الله خبرې وکړي نو د اسمان باندې یو قسمه زلزله راشي خوفا من الله یریږي د الله نه د اسمان باندې زلزله راشي نو کله چې اسمانونو والا دا حالات ویني صعقو ټول بېهوشي شي او په اسمانونو کې څوک دي ملایک ټول بېهوشي شي وخروا لله سجدا او ټول په سجده باندې الله ته پرېوځي د الله دی اولنی مخلوق چې سر راوچتوي هغه جبریل علیه السلام فیکلمه الله من وحیه بما اراد دا دې لپاره به دا حدیث وي الله ورسره بیا خبرې وکړي هغه وحي ورته بیان کړي کومه چې الله غواړي الله ورسره څه وکړي خبرې وکړي نو بیا جبریل راولېږي
هغه ځي ته راوړي کوم ځای چې ورته الله امر کړی د دلیل دی په دې باندې چې دا قرآن جبریل علیه السلام اورېدلی دی چا نه د الله نه اورېدلی دی او بیا یې راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی دی د رمضان په میاشت کې هو ذهر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او په رمضان کې بیا کله نازل شوی دی د اخرنیو لسو شپو کې په اخرنیو لسو شپو کې به کومه شپه نازل شوی دی شب قدر چې ورته وایي د لیلة القدر مشهوره نازل شوی او دا ورځ وه د پیر ورځ د پیر په ورځ قرآن نازل شوی دی دلیل په څه دی چې د پیر په ورځ قرآن نازل شوی دی حدیث راځي امام مسلم د حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس شو چې یا رسول الله تاسو د پیر د ورځې نه روژه نیسئ ولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذاک یوم ولدت فیه دا داسې ورځ ده چې زه پکې پیدا شوی یم ويوم بعثت وانزل علي فيه او په دغه ورځ ماته نبوت میلاو شوی دی او په دغه ورځ په ما باندې قرآن نازل شوی دی دا مسله هم ډېرو ملګرو ته نه وویل که نه معلومه وه او ګرانه مسله ده اسانه په دوه وجې کوتاهي د بعضو مولیانو چې هغوی دین نه بیانوي ټول قیل او قال کې پراته دي که دا مسلې چېرته دي ټولو مولیانو شروع کړې نو زموږ د معاشره او زموږ د قوم پوه نه شي الله په دین چې یو څو علما لیږي یو دومره ګټه فایده ترې حاصلېږي که چېرته دا علما ټول راجمع شي په دې چې قرآن او حدیث وبیانو او دا تاویل ماویل او دا قیسې ویسې وګرېږي نو کار به ښه نه شي اوس د ماښام د لمانځه نه مخکې یو کس زما خوا ته راغلی تپوس ته بیا قیسه ویسه شروع کړه نو بیا یې مولوي صاحب خبر راواخیسته هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې تا که پلانې مولوي صاحب پېژنې څه نښې بیانولې بیانولې دلته و بیا ما ورته یو څو نښې ذکر کړې ما که پلانې ویاړ کړه مې هغه داسې دوا سلام کوم مسلمون خو ما یې لیدلی نه وي په درې ځایونو کې وی زه ورځ د یو کس خوا ته ورغلم دا څوک زما خوا ته راغلی دا ګډ تاجر و مالداره سړی دی نو کیني پاسین دی مالدارانو تاجرانو سره نو زه ورځ د یو کس خوا ته ورغلی وم څه کار مې ورسره وی ته د مولوي صاحب هلته راشو وی څنګه شو دا څوک چې دا مالدار دی تاجر دی دی په سوپه ناست دی او مولوي صاحب خپلو کې ناست دی خپلې ولچای پکې وی دا منظر په ما ډېر بد ولګېد او بیا مې وروسته چې راووتم هغه ته مې وویل چې نو په سر دې پټکې دی مناسب نه دي که نه ګور که دا کارونه وایي چې هغې کې نه پټکې وټکې لري که نو موږ له غیرت راغی او تا کې نه راشي وایي چې نه بس دا جو موږ په دې نیت یې نه کوو موږ وایو چې دین متاثر شي د دین د دین نه سړی متاثره کوي نو خپلې بولې چای پې کوي خیر وي دا قصه تېره شوه د چې میاشتو بعد یو موسیقي پروګرام او ډېر دا خلک پکې راجمع شي او سبحان الله دا دنیا والا چې راجمع کېږي ټول اکثر دنیا والا دا دینداره چې راجمع کېږي دوی په مجالسو کې دینداره دي هر سړي دا په چا سره تربیت لګي چې په کومه لاره روان نو دغه مجالس ټول د دغه دنیا والو دوی چې زمورله به اوس په دې مجلس کې یو بل مالدار ناست دی چې هغه ډېر مشهور مالدار او تاجر او مولوي صاحب ناست دی هغه خپلې چای پې کېږي دا دویم کس دی بله موقع باندې نو بیا د دې د الله په دې دین باندې ګوره سبحان الله ته په زړه کې له دومره غیرت وي د الله په دې دین باندې د غیرت ته داسې بیا په هغه مجلس کې نه شم کېناستی ځکه چې دا منظر رانه ښه نه لګېږي نو بیا به بله کومه کېناستو د کوم سړي چې ما ته دا خبره کوله دی سمولا نه دی او داسې ګډ دیندار عام سړی و هسې دا قیسې راواخېسته دا مليان به ته اوس د دین وکړي اوس ما تاسو دا مسله اسانه ده چې مولوي صاحب چا ته بیان کېږي او اسانه ده چې مولوي صاحب ته خو په خپله پته یې که نه او چې مولوي صاحب د مالدارانو په خپو کې راشي
هغوی له خپې چاپي کوي دی به حق ویل او دا سیب دا دی چې له خپې چاپي کوي که چېرته دی خطا شي نو دی به ورته ووایي چې ته خطا شوی مړي کږه ګناه کوي که نه وبه وایي کېدی نه شي نو څه کوتاهي د دې عوامو ده او څه ده مریانو ده او اوس خو دا فیسبوک راوتی دی روزانه نوي کیسه د نوي مولا دا پرون راته د قاري صاحب کیسه کوله یو نوی مولا راوتی دی خلکو ته وایي چې وخوځېدي چې ګلونه دې وویجي په مجلس کې بیان ته نه چې وخوځي نو ټول وخوځي پاسېږي ټول ګلونه ووایي چې ګلونه وویجي نو ما ورته ویل که دا کیسه داسې وي هغه موږ دغه خوځېږو راخوځېږو ټوپونه به ووایي چې الله په څه طریقه دا ګلونه رانه وویجي اوس دا مولیان دي دا راوتي دا کیسې راولې کړې دي عوام د سوچه دین نه ډېر لرې پاتې شوي دي والحمدلله ثم الحمدلله چې د ډېره حده پورې په پښتنو کې بیداري راغلې ده او پوه شوي دي اوس دا ډکوسلې مکوسلې دا قیسې ویسې دا داسې په ډېرو خلکو اثر نه کوي دا کوم مونیانې چې بیانوي د دوی بلې خاصو مریدانو اثر کوي بس دغه ګوره خاص مریدان دي دا خاص دي مشي تختي و د څه وخته پورې ورسره نور په عامو خلکو ته قیسې اثر نه کوي نو الله دې موږ په دین باندې پوه کړي او الله دې مریانو له طاقت ورکړي چې صحیح دین بیان کړي خبر ما دا کوله چې قرآن کله نازل شوی دی رمضان په میاشت کې بس رمضان په میاشت کې په آخرني لسو شپو کې په آخرني لسو شپو کې لیلة القدر په شپه او دا کم ورځ وه دلیل وکړو شو بله فایده به راته هم ذکر کړم هغه دا چې دا قرآن چې په کومه شپه نازل شوی دی نو دا د رمضان 25مه وه 25مه شپه د لیلة القدر راتلی شي ځکه چې مطاق شپو کې په دې یو دلیل د صحیح حدیث د امام احمد راوړی او دا اوس بله فایده ذکر کړه چې یاد کړه چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي څومره لوی فضیلت دی دې میاشت حدیث کې راځي د واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت دی په هغې کې دا دی چې نزلت صحف ابراهیم اول لیلة من رمضان د ابراهیم علیه السلام صحیفې رمضان په اولنۍ شپه نازل شوي او تورات چې شپږې شپې تېرې شوې وې د رمضان چې شپږې تېرې شوې څویمه شوه اوومه په دې کې تورات نازل شوی او انجیل چې کله 14 شپې تېرې شو او زبور چې کله 18 والقرآن ل24 خلت من رمضان او قرآن چې کله نازلېدی نو څو شپې تېرې شوې څلېرې شپې هغه تېرې شوې نو چې څلېرې تېرې شوې دا کومه ده دا 15 او دا ورځ د څه وه ورځ د پیر او شپه هغه 15 او دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر هغه 40 کاله عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 40 کاله قرآن نازل شوی کوم ځای کې دی نو نازل شوی په مکه کې دی اکثر قرآن او بیا په مدینه کې ډېر نازل شوی دی او په بعضو نورو علاقو کې نازل شوی دی خو هغه ډېر لږ دی یعنې قرآن یا په مکه کې نازل شوی دی یا په مدینه کې او یا د مکې مدینې په خوشه علاقو کې هغه ډېر نه دی ځکه اوس سره دا یاد کړئ موږ ته په تفسیر کې راځي چې دا صورت مکي دی او دا صورت مدني دی بیا علماو د دې یعنې دې باره کې ډېرې خبرې ذکر کړي دي خو مشهوره چې کوم جمهور العلما یې ذکر کوي هغوی دا وایي مکي هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی مدني هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه بعد نازل شوی اوس د مکې نه د هجرت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طایف کوم تللی کله دی تللی
هلته وحي راغلی ده نو هغه وحي ته به څه ویلی کېږي ولې مکي هجرت نه واقع مکی ته نږدې خبره نه ده مکی ته نږدې د هجرت نه بعد په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عرفات په میدان کې آیتونه نه نازل شوي هغې ته څه ویلی کېږي مدني حالانکې ځای کوم ځای کې دی مکې سره نږدې خلاصه د خبرې دا ده چې قرآن اکثر نازل شوی کوم ځای کې دی مکه کې یا مدینه کې او خوشا کې او هغه نه دی ها څومره قرآن په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په یو پیر به نازلېدو لکه اوس که چا په زړه کې دا سوال راشي چې څومره وحي به په یو ځای راتلی نو جواب د دې دا دی چې د دې څه خاص مقدار نه و چې دومره پیرې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره قرآن په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازلېدو خاص مقدار یې نشته جسم شوي دي چې یو پوره آیت نازل شوی دی لکه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ده پورا آیت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی په یو ځای ها داسې هم شوي دي چې د آیت یوه حصه نازله شوې ده لکه اوس آیت دی پوره د قرآن کې چې پوره آیت تصویر دی دا نښه چې لګېدلې دلته آیت ختم شو دا آیت پوره نه نازله شوی بعض ټوټه په یو ځای کې نازله شوي بعض په بل ځای کې نازله شوي داسې هم شوي دي او کله داسې هم شوي دي چې پنځه آیته په یو ځای نازل شوي دي لکه د سورة الضحا د اولني پنځه آیتونه دا په یو ځای نازل شوي دي لس آیتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي عایشه باندې چې کله بهتان ولګېدو نو د براعت لپاره لس آیتونه د سورة النور نازل شوي دي په یو ځای لس آیتونه او کله داسې شوي دي چې پوره صورت نازل شوی دی خو دا پوره صورتونه اکثر چې نازل شوي دي دا کوم یو دي دا د لنډي صورتونه دي لکه سورة الفاتحه دا پوره صورت په یو ځای نازل شوی دی ابوالعزي یوسي کې هم مدینه کې نو هلته سوال وشو پروګرام کې هغې انعام ورکړ چې هغه کوم صورت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پوره نازل شوی دی وایي کې هغه غریبان ډېر په سوچ کې شو چې دا د دې جواب اسان دی چې په دې لنډو صورتونو کې ډېر داسې دي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځای نازل شوي دي نو وایي کې سورة الفاتحه مشهور صورت دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس داسې نور بعض صورتونه دي نو دا په یو ځای نازل شوي اوس سورة بقره دوه نیمې سپارې ده تقریبا دا ونیسو پوه شوی چې پوره سورة بقره جبري علیه السلام راوړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خو لږ لږ نازل شي وروسته بیا ترتیب جوړ شي او دا راته مو ذکر کوو تر ډېر نو په زړه کې به دا سوال راغلی چې تا چې دا ووایي چې آیت بعض ټوکړه نازله شي په یو ځای کې او بعض په بل ځای کې نو دا ترتیب بیا ډېره څنګه ورکړل شوی دی که نن مو خو موقع میلاو شو جواب دې درکړم یا که نن موقع نه و نو سبا به انشاءالله ته بیان کړم چې څنګه بیا د قرآن په دې ترتیب سره لیکلی شوی دی او دا آیتونه بیا څنګه راجمع شوي دي یو دا مسله یاده کړئ بله مسله دا یاده کړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې وحي راغلی ده یا خو یو حادثې د لاسه لکه یو پېښه راغله نو د هغه پېښې متعلق به الله خبرې کولې چاته مې مثال یاد دی څنګه منافقینو چې کله لکه د منافقینو کردار د تبوک په غزا کې پېښه ده واقعه ده سورة تحریم چې کله نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه شي کوم تحریم اولنی آیتونه د سورة التحریم اولني آیتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو هغه واقعه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ګبین یا ماریا هغه حرام سورة کافرون سورة المجادله حادثه ده پیښه شوه د هغې ابتدایي آیتونه بعائشه براءت آیات بعائشه رضی الله عنها باندې چې کله بهتان ورګېدو سورة نور آیتونه جنگ بدر په موقع باندې جنگ بدر جنگ احد بس نورې موقع د زید رضی الله عنه واقعه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي تواضع وکړي چا سره نه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته زوی وي او الله ورته وایي چې ته دا ښځه دی به دا ښځه طلاق کړي او ته یې وکړه د زید رضی الله عنه ښځه زینب
دی به تلافي کې او ته وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګرانه وه چې معاشره کې په ټیم کې دا طریقو چې چا ته دې په خوله باندې زوی وي نو بل دی داسې زوی شو لکه څنګه چې نسب والا زوی دا خو د انګور سره واده دی په هغه موقع باندې ایتونه راغلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خپلو بیبیانو نه خفه شو قسم یې وخوړو چې زه به کور د میاشتې دپاره نه راځم ایتونه نازل شو غزوه خندق پوره صورت د هغې په نوم دی سورة الاحزاب هغې کې د دغې غزا خبره شوې ده او داسې نور ډېر ځایونه بارك الله فيك علوم صحابي عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه چې راغی او بیا ایتونه نازل شو عبد الله بن ابي د پیغمبر باره کې خبره کړې وه والعیاذ بالله چې دا ذلیله دی او داسې نور ډېر مثالونه دي خو دا مې ذکر کوله چې کله به قرآن د یوې حادثې د لاسه نازلېده کله به قرآن د یو سوال د لاسه نازلېده څنګه طيب او لکه مشرکین چې سوال وکړو یهودو ته دا سوال کولی چې تاسو تپوس د چا مبارکې وکړئ د ذوالقرنین د یوسف علیه السلام د روح مبارکې اصحاب کهف او دغه شیان کله به صحابه کرامو تپوس چې ای پیغمبر سورې بقره کې شته ای پیغمبر دوی ته نه تپوس کوي د شراب مبارکې دوی ته نه تپوس کوي د حیض مبارکې دوی ته نه تپوس کوي د الاهله د سپومۍ مبارکې دوی ته نه تپوس کوي د مال غنیمت مبارکې دوی ته نه تپوس کوي د یتیمانانو د مال سره خپل مال ګډ کول نو کله د قرآن د یو سوال په جواب کې نازل شوی کله د یو واقعي د لاسه نازل شوی دی او کله بې د واقعي او بې د سوال نازل شوی دی درې حالات کله د یو حدیثي سره نازل شوی کله د یو تپوس په جواب کې او کله بې د حدیثي او بې د سوال او اکثر قرآن د قشان نازل شوی یعنې اکثر قرآن چې دی هغه نه د یو سوال جواب دی او نه د یو حدیثي په لاسه نازل شوی ورسېدی په دې یو څو منټه پاتې دي دې کې دا خبره یاده کړئ اول پیر چې اولني کوم آیتونه نازل شوي دي او اخرني کوم دا مسله ده اولني آیتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي هغه اقرأ باسم ربک الذي خلق څو آیتونه انزال او زه هغه واقعه تفصیلي نه ذکر کوم تاسو معلومه ده صحیح بخاري صحیح مسلم ټول په نورو کتابونو کې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا ته او خدیجه رضی الله عنها بوله د یو څو ورځو خوراک هم تیار چې کله به خوراک ختم شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نور به سره په بدل دوران کې څوک راغی جبرئیل علیه السلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اقرأ ولوله هغه ته مالي بقال زي شي مسلم ويزيغوني وموسم زور چې پرېښو د بیا ورته اقرأ ولوله هغه څه ليش المسلم بيع وجوه والدريم بالبيع نبيع اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لكن زي تريد وردا عوام ملګري چې دوی چې کلم د قرآن وایي د دوی دا مطلب چې د سورتونه د ایتونه ټول یو ځای نازل شوي دي لکه د سورة العلق چې دی دې کیسې د پنځه ایتونه ګورې یو ځای نازل شوي دي بله موقع راغلي دي نو دا اولني پنځه ایتونه دا اولنی یعنې پیر دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله هسې څه ناشنا وښو چې یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول پرې وحي راتله دا اسمانونه نور د اسمانونه راکوشو دنیا ته هدایت راغی اسمانونه دنیا ته نو ابتدا دې پنځه ایتونه شوي خو دلته یو اشکال دی په روایت کې عزیز معروف روایت دی د جابر رضی الله عنه وایي کې دا دي چې اولني آیتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوي دي هغه دي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر دا اولني آیتونه بیا یې دلته دا ویل
چې څوک پورې د استاد سدنې ناس او زنګلان یو تنې مات کړي نو ته په دین باندې نشي پوهېدی دا صحیح روایت دی نو دې سره به څه کوو دې سره به څه کوو دا خبره به تاسو ته معلومه وي او سیرت کې تفصیلي ذکر شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحي راغله نو بیا د هغې نه بعد څه وخته پورې وحي بنده شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی غمجنه شو او بیا د وحي شروعات دغې سره وشو یا ایها المدثر نو کوم صحابه کرام یا کوم علما چې وایي چې اولني ایتونه دغه نازل شوي دي هغه د هغوی مطلب دی چې اولني ایتونه د وحي د بندېدو نه بعد د نازل شوي او دا کوم علما چې وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق دا ایتونه اول نازل شوي دي هغوی چې ابتدا د وحي د دې نه شوې ده نو دواړه خبرې صحیح دي چې ټکراو به شي هیڅ ټکراو به شي ها اخرني ایتونه کوم نازل شوي چاته معلوم دي اليوم أكمل لكم دينكم واتقوا يوم ترجعون فيه إلى يقول سورة النصر پورا سورة نازل شوی ده اخر نه سورة خبر نه کوم زده آیت خبر سوال زمان تخبیر وقت را پیدا فیرا خواهش لازم موږ سره مخکې یو وخت تناشي دوره کې الله یې طاقت دي کې درې قولې چې اخرنی آیت کوي بعض علما وایي د امت سلفو کې چې کوم علما تېر شوي وایي آیت الربا سود نه چې الله منع کړی دا کوم صورت کې سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وایي دا آیت اخرنی نازل شوی دیم قول دا دی چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا سوره بقره کې او د دې آیت پسې دی آیت الربا پسې ده آیت یو څو آیتات یا دغه مسلې دي دریم قول دا دی چې آیت الدین قرض ولا آیت قرض ولا دا په سوره بقره کې دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ایمانونو کله چې تاسو لین دین د قرض کوئ نو څه کوئ لیکل کوئ نو څو کولی شو درې وسبحان الله دا ټولې خبرې یو بل ته نږدې دي په دې کې هېڅ تضاد نشته څنګه پکې تضاد نشي زه مې واقع وکړي قاري صاحب ته به واقع کولی شي که لږ سوچ دې مې کوي درېیم اخر نازل شي جا ښه جوړه کړه ته وایي درېیم نازل شي هلته خو علما وایي څوک وایي دا آیت اخرنی دی بل وایي دا دی بل وایي دا دی موږ وایو دوی دا خبرې صحیح دي دې کې ټکراو نشته د درېیمو څنګه صحیح دي جیسے سورہ بقرہ غټ سورت دی ټول غریب نازل شي جواب د دې دا دی چې قرآن یې د هغوی ته جواب وایي صحیح ته قرآن راکړه چې ملګرو ته وکړي چې پوره پرې پوه شي ګوره د سورہ بقرہ اخرني آیتونه دي د سورې بقرې اخرني آیتونه آیت نمبر دی 288 راوړم دی 288 د 288 آیت کې ګوره یا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ای ایمان الله نه ویریږي او پرېږدئ سود وایي دا آیت اخرنی دی بعض علما بعض وایي نه اخرنی آیت کم یو دی ګوره لاندې راکړي شي دغه صفحه کې 281 واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله وایي دا آیت اخرنی دی بعض وایي نه وایي هغه بل آیت اخرنی دی په دې بله پاڼه کې وګورئ دا په قرآن کې ټول اوږد آیت دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى که تاسو لین دین کوئ نو هغه لیکئ نو څنګه دا ټول یو شان دي څه ټکراو پکې نشته هغه داسې چې دا درېونه آیتونه یو ځای لري تاسو سمه دا قرآن دې لپاره وایي چې قرآن کې تاسو ته پته ولګي نږدې او دا دوه یو بل پسې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم نو دا درېونه خبرې یو بل ته نږدې دي
څوک دې ته پوښتنه چې اخرنی آیت کوم نازل شوی دی دغه آیتونه اخرنی آیتونه د سورې بقرې دغه آیتونه چې 200 یا اتیا دغه شوی دا اخرنی آیتونه او اخرنی سورت چې پوره نازل شوی دی هغه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح وسي مسلم كده حديث دي تدقني وصول زباد من المرزا صلى الله عليه وسلم وشو بي ودي بدي باكتفاوكم وإن شاء الله السبابة بيا يوسو خبري نوري ذكر كوچي دا قرآن سن بدي ترتيب سر جور شوي دا سن جمون سر دي أو سن دي سر جمون شوي ودا غير بدو بيا تفسير شروع كو دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر أو يوسو رزي تقريبا شبه رزي درس نو د حادثه او د پیښې د لاسه ان شاء الله د سبانه یا د نن به ترتیب دسی چې روزانه به درسونه یې د الله په توفیق سره وکړي الله چې ته وغواړي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې الله سبحانه وتعالی دې موږ توفیق راکړي چې د آخره پورې د قرآن واورو په دې باندې ځان پوه کړو بیان کړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين